سلامونه وخت مو پخیر د دې مهال خبرونو ته ښه راغلاست. د امریکا ولسمشر وویل چې له ایران سره هیڅ ډول خبرې اترې نشته او داسې راپورونه خپریږي چې که اقتصادي فشار ناکام شي نو امریکا له اسلامي جمهوریت سره د بلې جګړې لپاره چمتو ده. تهران وویل چې د هرمز تنګي کنټرول زموږ په لاس کې دی او موږ د امریکا لخوا د ایران پر وړاندې د اټومي بمونو کارول رد نه کوو. واشنګټن پوسټ راپور ورکړی چې د ایران د توغندیو زیرمې کمیږي او روسیه اسلامي جمهوریت ته د وسلو مرسته کوي. په ورته وخت کې CNN راپور ورکړ چې متحده ایالات د ایران سره د جګړې د دوام لپاره د تجهیزاتو له کمښت سره مخ دی او د امریکا د جګړې وزارت په دې وروستیو کې د وسلو جوړولو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي، خو په متحده عربي اماراتو باندې توغندیز برید وشو او ایران پکې داخل شو. په کابل کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو 108 کلیزې په مناسبت کې له نړۍ سره د افغانستان د اړیکو په اړه هم خبرې وشوې. د ریاست الوزرا اقتصادي چارو مرستیال د نړۍ وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ودروي، له کابل سره د اړیکو لپاره نوښت وکړي. په ورته وخت کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویل چې د سیمې هغه هیوادونه چې د افغانستان سره مثبت تعامل لري له دې تعامل سیاسي، اقتصادي او امنیتي ګټې ترلاسه کولی شي. ښاغلي متقي خپل ځینې هیوادونه په افغانستان کې بې ثباتۍ باندې تورن کړل او زیاته کړه چې له افغانستان سره مثبت او رغنده تعامل کولی شي د سیمې د هیوادونو ترمنځ د لا زیاتې همکارۍ لپاره زمینه برابره کړي او ګټې تنظیم کړي. له بېلابېلو هیوادونو سره د ښو او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د اسلامي امارت د هڅو په دوام په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د 108 کلیزې په مناسبت جوړه شویو مراسمو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې لاس واخلي او له افغانستان سره د تعامل لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ویلي اسلامي امارت چمتو دی چې په سیمهییزو او نړیوالو همکاریو کې ونډه واخلي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د نظام په رسمیت پیژندلو او له کابل سره د سیاسي همکاریو د پراختیا لپاره عملي اقدامات وکړي. نوموړي همداراز ټینګار کړی چې اسلامي امارت هڅه کوي هیوادوالو ته د کار او دندو زمینه برابره کړي. هغه له افغان ولس څخه غوښتي چې د سترو او ملي اقتصادي پروژو په ملاتړ سره د هېواد د اقتصادي ودې او د اقتصادي پروګرامونو د پلي کېدو په برخه کې له اوسني نظام سره همکاري وکړي. د نړۍ په ټولو هغو ځواکونو چې دې خاورې ته بد نیتونه لري هم غږ کوم چې د افغانستان له تاریخ دې زده کړه وکړي. دا ملت څوک اسیر نشي نیولی، د لاسوهنې او تقابل پر ځای دې د اصولو په چوکاټ کې راسره اړخیز سیاسي او اقتصادي تعامل ته لار هواره کړي. په دې مراسمو کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي ویلي چې د سیمې ځینې هیوادونه هڅه کوي په افغانستان کې بې ثباتۍ ته لمن ووهي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې هغو هیوادونو چې له افغانستان سره یې مثبت تعامل کړی له دې تعامل څخه یې سیاسي، اقتصادي او امنیتي ګټې ترلاسه کړي دي. ښاغلي متقي ټینګار کړی چې له افغانستان سره مثبت او رغنده تعامل کولی شي د سیمې د هیوادونو ترمنځ د لا زیاتو همکاریو او د ګډو ګټو د تامین لپاره زمینه برابره کړي. چې په سیمه کې ځینې جهتونه کوشش کوي چې بې ثباتي رامنځته کړي، بې اعتمادي رامنځته کړي، ولې د سیمې امنیت یو له بل سره تړلی ده، د هیوادونو ګاونډیانو امنیت یو له بل سره تړلی ده. د سیمې هغه هیوادونه چې له اسلامي امارت سره مثبت تعامل کړی هغو ګټه کړې ده، هم اقتصادي ګټه کړې، هم سیاسي ګټه کړې ده، هم امنیتي ګټه کړې ده. او چا چې مثبت تعامل نه ده کړی هغو تاوان کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې 4 ورځې وړاندې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو د 15 کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې کې ویلي و چې پر کابل سیاسي او اقتصادي فشارونه اغیزمن نه دي او ځینې هیوادونه خپلې تېرې ناکامې تجربې بیا تکراروي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال هم ویلي و چې کابل د ګټې تګلارې په غوره کولو سره له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ریندر جسوال وایي چې هند او افغانستان ژورې اوږدې اړیکې لري او د دواړو خواو ترمنځ د تیر کال په پرتله اړیکې زیاتې شوې دي. جسوال په یو خبري کنفرانس کې ویل چې د اسلامي امارت یو شمېر چارواکو په دې موده کې هند ته سفر کړی او نوې ډیلي له کابل سره خپلې اړیکې جاري ساتلې دي.
د اسلامي امارت چارواکي تل پر دې ټینګار کوي چې له بېلابېلو هیوادونو سره ښې او دوستانه اړیکې پراخې کړي او هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې او دوه اړخیزې همکاري نوره هم پیاوړې کړي. په دې وروستیو کې د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رنهیر جیسوال ویلي چې هند او افغانستان جوړې او له ډېرې مودې راهیسې اړیکې لري او په ځانګړې توګه د تېر یو کال په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعاملات د پام وړ زیات شوي دي. جیسوال په یوه خبري ناسته کې ویلي چې په همدې موده کې د اسلامي امارت یو شمېر چارواکو هند ته سفرونه کړي او نوي ډیلي هم له کابل سره خپلو اړیکو او تعاملاتو ته دوام ورکړی دی. भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक बहुत पुराना रिश्ता है, जैसा कि आप जानते हैं. वहाँ के लोगों के बीच में और हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं. د هند او افغانستان د خلکو ترمنځ پخواني او تاریخي اړیکې موجودې دي او په ځانګړي ډول تېر یو کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ډېرې پیاوړې شوي. هند د 2015 زیږدیز کال په اکتوبر کې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړ او د تخنیکي ماموریت مشر ته یې د شرزافیر دنده او مقام ورکړی چې دا په خپله د ډیپلوماټیکو اړیکو د پیاوړتیا ښکارندویي کوي. په دې وروستیو کې د اسلامي امارت یو شمېر لوړپوړي چارواکي او وزیران هند ته سفرونه کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ همکارۍ او اړیکې به دوام ولري. د نوموړي پر وینا هند د 2015 کال په اکتوبر میاشت کې په کابل کې د خپل تخنیکي استازولۍ کچه سفارت ته لوړه کړه او د یاد استازولۍ مشر یې د شارژ دافیر په توګه وټاکه. د سیاسي چارو د شنونکو په باور د کابل او نوي ډیلي ترمنځ د اړیکو پراختیا کولی شي د دواړو هیوادونو د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي او په بیلابیلو برخو کې د لا زیاتو همکاریو لپاره زمینه برابره کړي. هند هڅه کوي چې د افغانستان خلک د سیمې د سیاستونو قرباني ونشي. د هغه په خاطر اوس اسلامي امارت سره له نږدې کار کوي ترڅو کوم ستونزې او مشکلات چې کوردننه په افغانستان کې شتون لري هغه ختم شي او همداسې په افغانستان کې یو دایمي ثبات ټینګ شي او همدا نظام باید پایښت او بقا ولري. واقعا افغانستان و هندوستان رابط تاریخی دیرینه داره، هم در حیث تجارت و اقتصاد و هم در حیث سیاسی و فرهنگی و کلتوری و همیشه هند یگانه کشور است که به افغانستان کمکای بلاعوض نموده و رابط همیشه تنگاتنگ بوده و تبادل هیئت‌ها صورت گرفته در مقطع زمان و با هر رژیم افغانستان رابط خود را به سطح دوستانه نگه داشته و هیچ وقت در امور افغانستان مداخله نکرده و بالمثل افغانستان هم در امور هندوستان کدام مداخله بده نکردن و هر دو کشور حسن نیت بر هر دو داشتن و دارن و این رابط همیشه دوام خواهد کرد. دا په داسې حال کې دی چې اسلامي امارت هم له ټولو هیوادونو په ځانګړې توګه له هند سره د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی او کابل او نوي ډیلي دواړو د اقتصادي اړیکو پر لا پراختیا هم ټینګار کړي دي. زموږ د دې مهال خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه وخت ولرئ.